په لوګر ولایت کې د پرختې پروژو د چارو په دوام د یاد ولایت په پوهنتون کې دوه رغنیزې پروژې بشپړې او د ځایي مسؤلینو په شتون کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ورته مهال مسؤلین وایي په دې پروژو کې دغه پوهنتون د لیلیې لپاره خوړنځای په دوه پړونو کې او د غونډو تالار په اساسي بڼه په 2500 متره مربع ځمکه کې سره لشنې ساحې د څه باندې 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت سره د لوړ زده کړو وزارت له عادي بودیجې څخه د 18 میاشتو په موده کې بشپړې شوې چې د سلګونه زده کړیالانو د ځایولو وړتیا لري. د خوړنځای او د غونډو د یو لوی تالار پرانیسته وکړه چې د لوړو زده کړو وزارت له عادي بودیجې نه چې تقریبا څه کم 23 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی و د پروژه بشپړه شوه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. کوم معیار باندې چې جوړه شوې ده ان شاء الله لغه د معیار له هغه موږ ټول لوګروال تطبیقي اطمینان ورکړو په ډېر اوچت معیار باندې جوړه شوې ده. د غرض ځایي مسؤلینو د بیا رغونې پروژو په ښه تطبیق باندې د ټینګار سربیره له زده کړیالانو څخه وغوښتل چې دغه پروژو په ساتنه کې پوره پاملرنه وکړي ترڅو د زیاتې مودې لپاره په ښه توګه ترې ګټه واخیستل شي. شاګردانو نن دا غوښتنه چې ډېر متوجه شي خپل صورت ته خپل سیرت ته د الله قول د رسول الله قول د خپل عمراو اقوال دا راته متوجه دي. په دغه نشت امکاناتو کې امارت اسلامي د پوهنتونونو ترتیب داسې ساتلی ده چې ډېر پرمختللي ملکونه وي هغه هم داسې نشي ساتلی. د یادولو وړ ده چې په ورته وخت کې د لوګر پوهنتون د قانون او جیولوژي پوهنځي څخه 90 تنه زده کړیالان له 4 کلنې دورې بشپړولو وروسته فارغ شول.